سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیست توپوهونکي رحمان الله ګربز په لیکلي لوبغاړي کارکوونکو ته 3000 سرلینکایي روپۍ ورکړلې. یاد لوبغاړي کارکوونکي به په خپل مابینځ کې سره تقسیم کړي. دغه نغدي مرسته د سریلانکا کرکټ بورډ مسؤل کس ته سپارل شوې ده چې نوموړی بیا یادو کارکوونکو ته ډېر ژر وسپاري. د ګربز دغه چاره د سریلانکا په ټولنیزو رسنیو ډېره ستایل شوې ده. ګربز له دې وړاندې هم د نړیوال جام په وخت کې د هند پر سړک بېوزلو خلکو سره نغدي مرسته کړې وه چې دغه ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو باندې لاس پر لاس ډېره وایرل شوه او د هندوستان زړونه یې هم وګټله. د دغه هندیانو له ډلې د هند ملي پخوانی افسانوي لوبغاړي سونیل د رحمان الله ګربز دغه کړنه ستایلې ده او ګربز یې د انساني همدردۍ قدرداني وړ بللی دی. باید وویل شي چې افغان لوبډلې د سریلانکا سره لومړی ټسټ لوبه ترسره کړه، بیا 3 ورځنیو لوبو سیریز وکړی چې دغه ټولې لوبې وبایللې. افغان لوبډله لا هم په سریلانکا کې ده. د شنبې په ورځ به د یاد هیواد ملي لوبډلې پر وړاندې د پاتې 3 شلاوریزې سیالۍ لومړۍ لوبه ترسره کولو په موخه به د سیالۍ میدان ته کښته شي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.